ناول نیکه لیکوال نصیر احمد احمدي 9مه او 10مه برخه. میرویس خان د انګورو واشکی ور واخیست. ورو یې وویل د خاکرام په جرګه کې 18 کسان وو. څوک خاین درته ښکاري؟ سیدال خان ناصري د انګورو دانه خولې ته واچوله. ویې ویل ټول په وطن مین خلک دي خو یوازې په 2 کسانو شک لرم. میرویس خان په بیړه ور وکتل. سیدال خان وویل عطا ګل او ملک قاسم څو ځله په جنګي کلا کې لیدل شوي دي. میرویس خان وویل دواړه خبر که چې د راتلونکي جمعې په شپه مو د قومونو مشران راټول کړي دي. غواړو چې پر جنګي کلاوو د حملې تیاری ونیسو. د سیدال خان سترګې رډې راوختې. میرویس خان وویل خو دواړو ته د جرګې د جوړېدو 2 مختلف ځایونه ور وښیه. ملک قاسم په غوسه وویل دا نو څه ملنډې دي؟ له ماښامه راهیسې مو په کوټه کې کښېنولی یم. داودالله کور ته څه وخت ورځو؟ نیمه شپه شوه. سیدال خان ناصري ورو وویل ملک صاحب بس یوازې د یو څو شېبو خبره ده. عطا ګل په خبره کې ور ولوېد. سیدال خانه پر موږ ملنډې مه وهه. په دې سپینه ږیره مې 2 ساعته مزل راوکړ. دلته راغم خو نه جرګه شته او نه هم مرکه. دروازه خلاصه شوه. د لاس مینځلو اوبه رالې. سیدال خان وویل عطا ګل کاکا ځینې مشران را نغلل. جرګه مو بلې وخته وځنډوله. ملک قاسم چیغه کړه نو موږ مو ولې برمته کړیو؟ سیدال خان وخندل. ملک صاحب تاسو زموږ میلمانه یاست. غوړه شوروا پاکه او پسته بستره ښکلې کوټه نور څه غواړئ؟ هسې هم په دې توره شپه کې خپل کلي ته نسئ رسېدلی. ملک قاسم ولاړ شو. ملنډې مه وهه. تا خو اول راولېږئ چې د جرګې ځای داودالله په مېمانخانه کې دی خو زه موږ دلته راوستم. سیدال خان وویل اوس خو جرګه نشته نو ځای یې ولې درته مهم دی؟ د ملک قاسم رنګ والوت. بیرته کښېناست. لاسونه یې چلمچي ته ونیول. خړې اوبه ترې توی شوې. سیدال خان ناصري د باندې ووت. بالاخانې ته وخوت. میرویس خان وړې کړکۍ ته ولاړ و. سیدال خان ناصري وویل ملک قاسم په پوست پاک نه راته ښکاري. ډېر نارامه دی. میرویس خان تر کړکۍ سر راوایست. پر ستورو د سپوږمۍ تته رڼا پرته وه. میرویس خان وویل ملک قاسم ته دې څه ویلي وو؟ ورته ویلي مې وو چې ملګري داودالله په کور کې راټولېږي او عطا ګل کاکا ته هغه مې داودالرحمن د باغ کشمشخانې ته راغوښتی وو. ورته ومې ویل چې کشمشخانه مو فرش کړې ده. دواړه غلي شول. چرچرک نارې وهلې. د آسونو د پښو دربا راغله. میرویس خان کیڼ لوري ته وکتل. ګڼ سپاره داودالرحمن تر باغ تېر شول. داودالله د کلا لوی دروازې ته ودرېدل. میرویس خان خپلې سترګې ټینګې کړې. څو ځله یې ورپولې. د کلا دیوال ته زینه ودرېده. څو عسکر تر دیوال واوښتل. چیغې شوې. میرویس خان وویل ځان ور ورسوه. سیدال خان په بیړه په زینو کښته شو. چیغه یې کړه هلئ. له څو ځوانانو سره په منډه له کلا ووت. میرویس خان کوټې ته ورغی. ملک قاسم او عطا ګل وارخطا ول. میرویس خان وویل ملک قاسمه ته خاین یې. د ملک قاسم سترګې رډې راوختې. میرویس خان وویل تا ګرګین ته د خاکران د جرګې احوال وروړی و. ملک قاسم چیغه کړه چټیات مه وایه. میرویس خان وویل موږ پر تا او عطا ګل اکا باندې شک درلود. د خاین د معلومولو لپاره مو دواړو ته د خیالي جرګې د جوړېدو مختلف ځایونه ور یاد کړل. پوهېدو چې خاین به ګرګین ته د جرګې د ځای په اړه خبر ورکوي. د ګرګین عسکر د عبدالرحمن تر باغ تېر شول او د داودالله پر کور ور وختل. میرویس خان غلی شو. د ملک قاسم سترګې رډې راختلې وې. میرویس خان وویل ملک قاسمه تا ته مو د عبدالله کور در یاد کړی و. ملک قاسم ګام واخیست. د شوروا په کاسه کې وخوت. میرویس خان یې پورې واهه. میرویس خان پر بله لمپه ولوېد. تیاره شوه. میرویس خان چیغه کړه وینیسئ. میرویس خان د باندې ووت. د کلا دروازه خلاصه وه. د چوترې پر ژۍ کښېناست. خپل سر یې په دواړو لاسونو کې ونیو. نږدې غږ یې واورېد. وتښتېد. میرویس خان ور وکتل. عطا ګل و. میرویس خان وویل اکا درته شرمنده یم. مجبور وم. خاین مو باید پیدا کړی وای. عطا ګل سړه ساه وایست. د میرویس خان تر څنګ کېناست. ورو یې وویل بچیه خوا مه بدوه. که زه ستا پر ځای وای ما هم همدا کار کاوه.
سیدال خان راغی ویې ویل ملک قاسم څه شو؟ میرویس خان وویل وتښتېد. دواړه غلي شول. میرویس خان وویل د حاجي عبدالله په کور کې خو به څوک نه یې ژوبل شوي؟ نه مشر زوی یې مازې په لاس ولګېد. عسکرو څه ویل؟ ویل یې چې دلته د حکومت پر ضد خلک راټول شوي خو څه یې ونه موندل. بېرته ولاړل. میرویس خان سړه ساه وایسته. ورو یې وویل د دویمې جرګې د جوړېدو کار څنګه شو؟ ژېړې پاڼې ورغړېدې. نرۍ بړبوکۍ راغله. پر آس سپور مول وهلي سړي خپلو سترګو ته لاس ونیو. دوړه د کلي په منځ کې د پراته ډېران پر سر راوګرځېده. ډېران ته نږدې د ډنډ په خوسا اوبو کې سیکه وخته. سړی له آسه ښکته شو. مول یې خلاص کړ. له کلا ګڼ کسان راووتل. سړي ته یې غېږ ورکړه. یوه بوډا وویل میرویس خانه لاره خو دې غلطه نه کړه. میرویس خان وخندل. نه حاجي بابکه مانجې ته څو وارې پخوا هم راغلی وم. یو ځوان راغی. آس یې د کلا تر مخ ولاړو کتارو غواوو ته نږدې وتاړه. میرویس خان وویل آس وږی دی. له سهاره راهیسې ژامې نه دي خوځولي. بوډا وویل غم یې مه کوه په وربشو به یې موړ کړو. ډله کلا ته ننوته. لمر ته کتار کوټې ولاړې وې. د کوټې تر مخ چوتره له لمر وهلو سرو بخونو انګورو ډکه وه. میرویس خان وویل حاجي بابکه وا مې اورېدل چې دلته په مانجه کې انګورو مرض کړی و. بوډا وویل هو خونده یې نه وه. له 3,000 تاکونو مو یوازې همدا ممیز ته واچول. ټول برج ته وختل. په وړه کوټه کې سور لیکي لیکي ټغر اوار و. څنډو ته یې رنګارنګ توشکې ښکارېدلې. میرویس خان سړه ساه وایسته. بابکه دې کوټې د اصفهان بالاحصار را په زړه کړ. کېناست. پیالې وکړپېدې. تورې چاجوشې راغله. په خټین لوښي کې نیمه ممیز شوي انګور پراته وو. میرویس خان وویل دا جرګې لپاره څوک راغلي دي؟ بوډا بالښت ته ډډه ووهله. ویې ویل هو د ملک حبیب الله کوټه ډکه ده. بس یوازې د هزاره مشران یو څه وځنډېدل. نو ملامت لاره لرې وه. ایله پرون راورسېدل. میرویس خان د چایو پیاله ورپورته کړه. بوډا وویل سیدال خان ناصري بابو جان بابی میاجي بهادر خان یو دم غلی شو. خپل تندي ته یې څپېړه ورکړه. ویې ویل اوف څه بلا یې بولي. ګل خان بابړ وره ته نږدې ناست ځوان ته یې وکتل. ویې ویل بچه مازغه مې سم کار نه کوي. له ما د نورو نومونه هېر شول. ناست ځوان وویل یوسف خان عزیز خان نورزی نورخان بړیڅ نصرو خان الوکوزی یونس خان کاکړ. میرویس خان له چایو غړپ وکړ. ویې ویل هغه زما وراره محمد خان او ملګري را رسېدلي دي؟ ځوان وویل هو. بوډا وویل میرویس خانه وخت خراب دی. ولې دې دومره لاره یوازې راووهله؟ میرویس خان وویل بابکه وراره مې ډېر عادت ټینګ و. ویل یې چې له موږ سره یو ځای ولاړ شه. خو د ګرګین جاسوسان ډېر دي. ښه مې وګڼله چې د سهار په خړه کې یوازې له کوره راووځم. بوډا سر وخوځاوه. سم وایه زویه سم وایه. غلی شو. یو دم یې وویل هغه ملک قاسم څه بد کړي وو؟ وراره دې کیسه راته وکړه. سم اصولدار سړی و. شک مې نه پرې راته چې د پردیو جاسوس به وي. میرویس خان سړه ساه وایسته. بابکه د انسان پېژندل سخته ده. د بدو ورځو یار مو ګاڼه خو خیانت یې وکړ. اوس د ولس له ویرې په جنګي کلا کې واوسې. بوډا ټوخي واخیست. په زحمت یې وویل ستړی به یې. له ډوډۍ او لمانځه وروسته یوه سترګه خوب وکړه. د جرګې ځای مو د ملک حبیب الله کوټه ټاکلې ده. بېګا به له خیره هلته ورځو. د بالښت پر سر ایښی قرآن شریف ته لاسونه ور وغځېدل. ټولو په یوه خوله لوړه وکړه چې د وطن ازادي ته به ژمن وي. هر یو بېرته په خپل ځای کېناست. میرویس خان وویل اوس باید د جګړې په اړه خبرې وکړو. سیدال خان ناصري وویل پر جنګي کلا مستقیمه حمله مو له څو غورځوي. پر دیوالونو ولاړ 40 توپونه وړه خبره نه ده. نورخان بړیڅ په خبره کې پر ولوېد. لومړی به له ارګه د باندې پر نورو پوځي کلاوو برید وکړو.
یوسف خان غاړه صافه کړه. خال خال حملې ګټه نه لري. د ګرګین ټول زور جنګي کلا ده. د جنګي کلا نیول د شپږو نورو کلاوو د سقوط معنا ورکوي. خبرې ډېرې شوې. نوبت له واکه ووت. هر یوه خپله خبره کوله. میرویس خان غلی و. شېبه وروسته ټول په یوه خوله شول. ویل یې چې تلفات منو، خو پر جنګي کلا له حملې څخه نه تېرېږو. سیدال خان ناصري میرویس خان ته وکتل. خانه غلی یې. میرویس خان د چای غوړپ وکړ. ورو یې وویل پر جنګي کلا مې د حملې په هر اړخ فکر وکړ. د خپلو جنګیالیو له ډوبېدو پرته مې هېڅ ونه موندل. د کوټې له کونجه یو غږ راغی. زړور اوسه، نر پسه د قربانۍ لپاره دی. نصرخان الکوزي وویل د میرویس خان خبره سمه ده. ټول قرباني ته تیار یو. خو څومره قرباني؟ ملک حبیب الله وویل ولې وژل شو؟ خو چې منطق ولري پر جنګي کلا مستقیمه حمله بې نتیجې ده. میرویس خان وویل جګړه بې تلفاتو نه وي، خو باید فکر وکړو. کم تلفات او بریالیتوب. عزیز خان نورزي وویل سخته ده. ګرګین له ټوپکو او توپونو سره په جنګي کلا کې راته ناست دی. موږ منډه پرې ور اخلو. تلفات به خامخا ډېر وي. ټول غلي شول. میرویس خان وویل یو څه وخت راکړئ. د باندې ووت. سپوږمۍ په وریځو کې پټه وه. له غونډیو د لیوانو انګولا راتله. کېناست. ولې یې له دیوال سره ولګول. یو دم ولاړ شو. د کوټې په وره کې ودرېد. سترګې یې وځلېدې. په خوند یې وویل له ګرګین سره له ښاره د باندې جګړه کوو. ورمېږونه کاږه شوه. د ناستو کسانو سترګې رډې راوختې. یوه وویل ګرګین دومره کم عقل نه دی چې جګړې ته له پخو دیوالونو راووځي. میرویس خان وویل پوهېږم، ځکه نو موږ له هوښیارۍ کار اخلو. څنګه؟ میرویس خان کښېناست. ویې ویل زما خبرې واورئ. لسمه برخه. د جنګي کلا دروازه خلاصه شوه. پر دوو اسانو پسې تړلی سر پټې ګاډۍ ودرېده. ګاډیوان کښته شو. کاږه ګامونه یې واخیستل. لاس یې پر دیوال ولګاوه. ولوېد. عسکر ورمنډه کړه. پړ مخې ولوېد. ګاډیوان یې ستونی شته راواړاوه. تر اوږې یې مات شوي غشی راوتلی و. یوه عسکر چیغه کړه. نورو ور وکتل. عسکر د ګاډۍ خلاصې پلې ته ولاړ و. ګاډۍ له مړو ډکه وه. د ټپي عسکر زګیروی وخوت. په زحمت یې د خپل سره کوټ جیب ته لاس کړ. په وینو لړلی کاغذ یې راوایست. ورو یې وویل دا کاغذ اعلیحضرت ته ور ورسوئ. یوه عسکر کاغذ ور واخیست. د نارنج ماڼۍ ته یې منډه ور واخیسته. پر زینو وخوت. د لوی سالون دروازه یې خلاصه کړه. د ګرګین له خولې لاړې باد شوې. احمقه، نه وینې چې جلسه لرو؟ عسکر په ماته خوله وویل سیب ستا اوښی او د هغه ملګري یې وژلي دي. په سالون کې ناست قومندانان ودرېدل. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. ګرګین چیغه کړه څه چټیات وایه؟ عسکر په خواره خوله وویل د کلا په منځ کې ګاډۍ ودرېده. له مړو ډکه ده. مخکې ورغی. ګرګین ته یې کاغذ ونیو. ویې ویل یوازې ګاډیوان ژوندی پاتې دی. ګرګین په بیړه کاغذ ور واخیست. رنګ یې سور شو. سترګې یې رډې راوختې. چیغه یې کړه نو دومره زړه؟ ولاړو کسانو یو بل ته وکتل. یوه کاغذ ور واخیست. شونډې یې وخوځېدې. ګرګین خانه، که روغې پښې غواړې نو له دې وروسته بلوڅو ته په مالیه پسې مه راځه. ګرګین چیغه کړه ګاډیوان راولئ. عسکر په بیړه له سالونه ووت. د ګرګین له خولې لاړې باد شوې. د بلوڅو سیمې ته چا کسان لېږلي وو؟ یو ډنګر سړی رامخته شو. په رېږدېدلي غږ یې وویل صیب ما څو کسان وو؟ څه؟ ګرګین چیغه کړه نه اورې؟ بلوڅو ته دې په مالیه پسې څو کسان لېږلي وو؟ صیب ستا اوښی مې نه لېږه، په خپله یې وویل. ګرګین چیغه کړه احمقه څو کسان؟ صیب 50 عسکره او 15 ګاډۍ.
ګاډیوان راغی، له اوږې یې تازه وینه بهېدله. ګرګین وویل: نور ملګري دې څه شول؟ د ګاډیوان سر وځړېد. صیب ټول یې ووژل. ګرګین ولاړ، پر څوکۍ کښېناست. ګاډیوان وویل: صیب کاکړو ته د مالیې لپاره لېږل شوي 43 پوځیان هم وژل شوي دي. کاکړو هم په یوه خوله د مالیې له ورکړې انکار کړی. کړنګ شو، جام ورغړېد. د ګرګین سوک د لرګي د میز له نریو دړو ووت. چیغه یې کړه: لښکر تیار کړئ. ګرګین پر یوه لوړه ولاړ و. د جنګي کلا په ارض میدان کې څو زره منظمو پوځیانو ته خبرې کولې. غږېدا یې تونده وه. د بلوڅو او کاکړو چرګې او څاروي یې هم د رحم وړ نه ګڼل. هغو پوځیانو ته د انعامونو ژمنه ورکړه چې ډېر سرونه پرې کړي. ګرګین اوږدې خبرې وکړې. ټوله غږېدا یې د وینو او انتقام په اړه وه. وروسته یې مهم جنګي قومندانان راټول کړل. پر میز یې د بلوڅو او کاکړو د سیمو نقشه وغوړوله. د حملې لوری یې وټاکل. سالون ته د میرویس خان په ورتګ یې نقشه ټوله کړه. میرویس خان غلی ودرېد. ګرګین وویل: جګړې ته دې څومره کسان تیار کړل؟ میرویس خان وخندل: یو هم نه. د ګرګین سترګې رډې راوختې. بیا نو مه وایه چې صفوي دربار ته صادق یم. میرویس خان ټولې سوي نقشې ته وکتل. ویې ویل: صداقت له باور سره تړلی دی. د ګرګین پر ټنډه خولې راغلې. نقشه یې بېرته پرانیست. پر تورو نښو یې ګوته کښېښوده. ویې ویل: د دې غونډیو ورهاخوا د بلوڅو څو لوی کلي پراته دي. حمله له همدې ځایه پیلوو. وروسته نورو کلیو ته ورځو. بیا د کاکړو وار دی. میرویس خان وویل: د حملې لپاره مو څو لښکر تیار کړی؟ 2000 پلي پوځیان، 1000 سپاره، 10 توپونه او 170 جنګي بګۍ. میرویس خان نقشې ته وکتل. ویې ویل: د بلوڅو او کاکړو ماتې دومره اسانه خبره نه ده. تر دې کلیو ورهاخوا مالداره بلوڅ پراته دي. ان ښځې هم په ټوپک پوهېږي. غلی شو. ګرګین وویل: نو ته په څه درد خورې؟ میرویس خان وویل: ما 4000 جنګیالي تیار کړي دي، خو نیمایي یې ټوپک نه لري. که د ټوپکو مرسته راسره وکړي بریالي به یو. ګرګین په خبره کې ورولوېد: د ټوپک خبره مه راته کوه، نو بیا خپل پوځیان ډېر کړه. ګرګین په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان وویل: د پوځیانو شمېر دې 6000 ته ورسوه. توپونه هم باید تر 10 کم نه وي. یوه قومندان وویل: خو موږ جنګي کلا یوازې نه شو پرېښودلی. میرویس خان وویل: جنګي کلا یوازې نه ده، نیمایي پوځیان پکې پاتې کېږي. 6 نورې کلاوې هم له عسکرو ډکې دي. ګرګین ولاړ، پر څوکۍ کښېناست. میرویس خان وویل: زه دا خلک پېژنم. بلوڅ او کاکړ غښتلي جنګیالي لري. ماتې به دې صفوي حکومت ته بې اعتباره کړي. ګرګین خپل سر په دواړو لاسونو کې ونیو. یوه شېبه غلی و. وروسته یې سر پورته کړ. 20 توپونه او 6000 پوځیان تیار کړئ. غلی شو. ویې ویل: میرویس خانه، خپل کسان راټول کړه. د هفتې په پیل کې حرکت کوو. میرویس خان وویل: 3000 کسان تیار دي. د نورو غم مې هم خوړلی. ځینې قبیلې په لاره کې پرتې دي. بس له دې خوا پرې ورځم. جنګیالي به تیار وي. ګرګین جام پر سر واړاوه. ویې ویل: نو له موږ سره ملګرتیا نه کوې؟ میرویس خان وخندل: غم مه کوه، غونډیو ته به په یوه ورځ ورسېږو. میرویس خان ماسپښین له جنګي کلا ووت. په هماغه مازدیګر یې د بلوڅو او کاکړو مشرانو ته 2 تکړه سپاره ورولېږل چې د ګرګین د پوځ د شمېر، امکاناتو، د تګ له لارې او د حملې له ځایه خبر ورکړي. په 2مه ورځ یې د ځینو قبیلو له مشرانو سره خبرې وکړې. میرویس خان خوشحاله و. تر دې ځایه یې خپله نقشه بریالۍ ګڼله. له جنګي کلا یې د ګرګین نیمایي پوځ او 20 توپونه ایستلي وو. وروسته یې په پاتې نقشه خبرې وکړې. تور لوګي تر غونډیو پورته ولاړ ول.
ميرويس خان آس ته پونده ورکړه، د غونډۍ سر ته وخوت. لاندې په لمنو کې پراته کلي په تورو لوګیو کې پټ ول. کله کله به یې د یوه توپ له خولې سره غړنجه راووته. شاته ور په لوړ غږ یې وویل: همدلته واړوئ. سیدال خان ناصري مخکې ورغی، سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ميرويس خان وخندل: مه وارخطا کېږه، تشو کورونو ته یې توپونه نیولي دي. سیدال خان وویل: وخت یې نه دی. نه. سیدال خان آس ته پونده ورکړه، د لښکر تر سره ولاړ، بېرته راوګرځېد، په لوړه ودرېد، چیغه یې کړه: خیمې ودروئ. وخت ووت، میدان رنګارنګ خیمو ونیو. ميرويس خان وویل: راځه. سیدال خان آس ته چوکه ورکړه، دواړه پر غونډۍ وختل. لاندې د سوځېدلو باروتو بوی ته پر غونډۍ ښکته شول. د ګرګين ځینو پوځیانو خیمې وهلې، نور د ټوپکو په پاکولو بوخت وو. ځینې یوې بلې خواته ګرځېدل. کله کله به یو نیم آس وشاړي. ميرويس خان یوې لویې خیمې ورننوت. ګرګين پر څوکۍ ناست و، مخې ته یې نخشه پرته وه. ګرګين سر پورته کړ، سترګې یې سرې وې. په غوسه یې وویل: په کلو کې هېڅوک نه وو چا خبر ورکړی، ان خپل څاروي یې هم ایستلي دي. ميرويس خان په څوکۍ کېناست، ویې ویل: ته باید زموږ تر راتګه معطله سوی وای. ګرګين وویل: طاقت نه راته. ميرويس خان وخندل: او تشو کورونو ته دې توپونه ونیول. ګرګين په خبره کې ورولوېد: ما قسم کړی د بلوڅو او کاکړو یو دیوال به هم روغ رانه پاتې نه شي. غلی شو. ویې ویل: جنګیالي دې چېرته دي؟ تر غونډیو ورهاخوا. غواړم چې ویې وینم. ګرګين له خیمې ووت، پر آس یې پښه واړوله. د ميرويس خان او سیدال خان سره پر غونډۍ وخوت. لاندې سلګونه رنګارنګ خیمې ولاړې وې. ګرګين شل ورته ګوته ونیوله. لیرې د غره په لمن کې ګڼې ژېړې او سرې ونې ښکارېدلې. سبا د همدې کلیو وار دی. ميرويس خان وخندل: نو دا حملې به میاشتې وخت ونیسي. ګرګين په حیرانۍ ورته وکتل. ميرويس خان وویل: پوهېږې چې کاکړ او بلوڅ دواړه منظم لښکر نه لري، چې په یوه ځای یې ورسره معلومه کړو. د دوی جنګیالي په وړو ډلو وېشل شوي دي. دا ډلې په ځینو کلیو پټې دي. شاید ځای ځای د ترپ او خرپ جګړه وکړي. په دوی پسې به زموږ د زرګونو کسانو یو ځای ورتګ د وخت ضایع کېدل وي. ګرګين وویل: نو څه وایې؟ زما منې لښکر نیمکه نیمایي یې کاکړو ته ولېږه، پاته به د بلوڅو سیمې جارو کړي. هسې مو هم شمېر ډېر دی. د ترپ او خرپ په جګړې غښتلي، په کم وخت کې به دواړه قبیلې له پښو وغورځوو. ګرګين غلی و. ده د آس د یال په مړو وېښتو کې ګوتې تېرولې. یو دم یې سر پورته کړ، ویې ویل: خبره دې په فکر کولو ارزي. ميرويس خان د غره په لمنو کې لرو پرتو کلیو ته ګوته ونیوله. ویې ویل: دا ځل به یې زه ورسره معلومه کړم. ګرګين غلی و. ميرويس خان وویل: غم مه کوه، اوس زما وار دی چې صفوي حکومت ته خپل صداقت ور وښیم. سبا نه بل سبا به په هماغه کلیو کې زما مېلمستیا وخورې. ګرګين آس ته پونده ورکړه، پر غونډۍ کښته شو. ميرويس خان خپل لښکر ته ور وګرځېد، خیمې ته ننوت. د بلوڅو نویو راغلو مشرانو ته یې غېږه ورکړه، کښېناست. ویې ویل: څو جنګیالي مو تیار کړي دي؟ یوه په ونه دنګ بلوڅ وویل: 2000. ميرويس خان وویل: سمه ده، اوس 6000 کسان لرو. خو که ګرګين خپل لښکر نیمایي کړ، نو دې تعداد ته هم ضرورت نشته. وروسته یې خپل وراره محمد خان راوغوښت. ورته یې وویل چې غونډۍ ته وخېژي او په پټه د ګرګين پوځ وڅاري. محمد خان مازدیګر بېرته راغی. خپل تره ته یې وویل چې ګرګين خپل نیمایي پوځ د جنوب لور ته ولېږه. د ميرويس خان سترګې وځلېدې. د لښکر د تیارېدو امر یې وکړ. 2000 جنګیالي په شپه کې د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته روان شول. ميرويس خان یوې لوړې ته وخوت. لمر و. له خړو کورونو تور لوګي پورته کېدل.
وړې ډبرې ورغړېدې. ميرويس خان ور وکتل. سيدال خان پورته راوخوت. ميرويس خان پر یوه لویه تیږه کېناست. سيدال خان وخندل. څنګه؟ څوک به وایي چې دلته جګړه نه ده تېره شوې؟ غلی شو. د ميرويس خان تر څنګ کېناست. په سوځېدلې ساه یې وویل: څو قدمونو ته مو اور ورته کړ، وینې یې د پروړې لوګی ترې ډېر وې. غلی شو. لرې یې ګوته ونیوله. ویې ویل: تر هغه چنارانو ور اخوا غوټه لوګی بیا د وچو پاڼو دی. ميرويس خان وویل: ګرګين ته مو څوک ور ولېږه؟ هو، د غرمې مېلمستیا ته مو راوبلل. ميرويس خان سوړ اسویلی وویل: خو زما زړه دربېږي. ګرګين دومره کم عقل نه دی چې د څو زرو قدمو په سوځېدو دې غلط شي. دومره خو به وایي چې جګړه بې مړو نه وي. سيدال خان وخندل: خو دا ستا نخښه وه. ولې ویل چې ګرګين باید له لرې دا لوګي وویني؟ ميرويس خان ودرېد. سړه ساه یې وایسته. که مړي نه لرو، اسیران خو تیارولی شو. سيدال خان په حيرانۍ ور وکتل. د یو څو خپلو بلوڅو ملګرو لاسونه ور وتړل. ګام یې واخیست، خو بېرته ودرېد. ویې ویل: هغه ځای وینې؟ سيدال خان خپل لاس پر تندي کېښود. سترګو ته یې سیوری جوړ کړ. ویې ویل: لاندې د توت زړې ونې یادوې؟ هو، هماغه ځای دښتې ته نږدې او له کلیو لرې دی. شاوخوا تکړه نښه ویشتونکي پټ کړه.